لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری دا خبرونه له امید رادیو پر 103.7 FM له کابل څخه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام 7:30 په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په تړاو ځانګړې غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي پروتانینی هریش د وینا پر مهال نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره په عملی تعامل تمرکز وکړي او پر کابل یو اړخیز فشار ودروي. د هغه په خبره د مثبتو فعالیتونو هرکلی کولی شي بدلون راولي، خو د تضاد لاره نیول یوازې د سیاسي بندښت یا بنبست ته لار هواروي او رغنده لارې چارې له منځه وړي. له دې سره هم مهاله په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسیلی نیبنزیا له ورانکارو ډلو سره د اسلامي امارت د مبارزې او هڅو هرکلی کړی او ویلي دي تیرو 4 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره سره افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ خپلواک او پر ځان بسیا نظام لاره خپله کړې ده. خو دا چې امنیت شورا څه غواړي، په داسې غونډو کې د افغانستان د استازي نشتوالی څه عواقب درلودلی شي او د سیمې د مطرحو قدرتونو دریځ افغانستان ته څه ګټه رسوي یا رسولی شي، پر دې او نورو مواردو د پوهنتون له استاد ښاغلي میوند جرأت نوري سره بحث لرم. نوري صاحب سلام علیکم او د لیدلوري نننۍ خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم سلام. قلمن وکیل صاحب په مصر کې تاسو د امید او تخنیکي همکارانو او د دین کتابونو کوم سلام وړاندې کوم. سلامت اوسئ، ډیره مننه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډو په اړه که یو زغلنده نظر ولرو نوري صاحب په سر کې تاسې څنګه ارزوئ، په دې اړه څه نظر لرئ؟ که څرنګه چې وکتل شي د ملګرو ملتونو سازمان د شپږو اساسي اقلیم ارګانونو په ډله کې امنیت شورا یو ډېر مهم اساسي او اقلیم ارګان دی چې همدترین او وظیفه یې عدم دی په نړۍ کې د نړیوالو سولې او امنیت تامینول دي او د نړۍ هغه 15 دایمي برخوردونه یا نظامي او اقتصادي قوتونه چې عضویت دایمي لري او د ویټو د حق څخه برخمن هېوادونه دي. نو په لومړي سر کې د امنیت شورا دغه ترکیب ته او دغه موقف په نړیواله سطحه باندې او غونډو ته امنیت شورا واقعیت چې په نړیوالو مسایلو او نړیوالو اجنډاګانو کې یو غټ رول خبرخمنه او یو مهم ارګان دی د ملل متحد. دا چې وګورو تقریبا امنیت شورا په هر 3 میاشتو کې د افغانستان په اړوند باندې خپله یو کنفرانس یا یو غونډه دایره د افغانستان په اړوند باندې. خو په ډېر تاسف سره چې د امنیت شورا د افغانستان هغه مکني واقعیتونه چې په افغانستان کې شتون لري هغوی ته انعکاس نه ورکوي. دوی یوازې د ریچارډ بنټ او د ځینو نورو کسانو چې هغه داسې راپورونه جوړوي د ځینو په خوښه باندې چې هغه د افغانستان یو غلط او یو منفي انځور او انګېزه نړۍ ته وړاندې کوي چې د ډېر تاسف سره په دې حالت کې د داسې ساتي چې د امنیت شورا یو ځل بیا خپل استقلال لکه څنګه چې رامنځته شوې ده په 1915 میلادي کال څخه په دې باندې چې د خپلې وظیفه په نړۍ کې د سولې او امنیت تامینول دي هغې ته مراجعه نه ده کړې بلکې یوازې د قدرتونو خاصه د امریکا د متحده ایالاتو د موخو مطابق او دغو غوښتنو په اساس باندې خپل نوري صاحب یعنې هدف مو دا دی چې د اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو پر وړاندې دریځ توپیر سره لري یا توپیر لري؟ دقیقاً ګورې امنیت شورا که چېرته دوی توپیر نه درلودی دوی وایي چې موږ د بشر د حقوقو لوی مدافعین او بشري سرغړونو ته رسېدلي دوی لویه وظیفه ده د امنیت شورا د نړیوالو سولې د امنیت او تعلیم په وروسته زما لویه وظیفه بشري سرغړونو ته رسېدګي ده. که چېرته دوی د اسلامي او د غیر اسلامي هېوادونو ترمنځ په توپیر ته نه وای قایل ولې څو ځلې ګورې د غزې د اوربند په اړوند باندې ګورې دوی د پرېکړه ویټو کړه همدغه د امریکا په مشرۍ باندې دوی ویټو کړه نو دوی ته معلومېږي چې د امنیت شورا ارګان چې دی دا په ملل متحد کې په نړیواله سطحه باندې یوازې د امریکا او د ځینو نورو قدرتونو د لاساله ده او د همغو د اهدافو د تحقق په موخه فعالیت کوي. موږ په نړیواله سطحه چې کوم شعار دی رامنځته کړی دی چې نړیوالو سولې ته موږ هڅې کوو د بشر حقوقو تامین کوو او سرغړونو ته سزا ورکوو داسې یو کس په نوم مفاهمت ته او یوازې د غربي هېوادونو د منافعو د تحقق په موخه استفاده کوي. ډېره مننه. که راشو په غونډه کې د افغانستان په اړه د 3 مهمو هېوادونو دریځ ته یا مثبت دریځونو ته د افغانستان په اړه د هند، روسیې او چین دریځونه څه توپیر سره لري ستاسو له نظره؟ قلمه وکیل صاحب که چېرته وکتل چې هغه هېوادونه چې دوی واقعي د افغانستان هغه واقعي حالت درک کړی دی د افغانستان تېر حالت او اوسني حالت دوی په څه باندې قایل دي هغوی د افغانستان هغه واقعي انځور هلته نړۍ ته وړاندې کړی دی. ګورې که څه وخت وړاندې وکتل شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لاړو انډیا ته په انډیا کې پوښتنه کېږي چې ته ولې افغانستان په رسمیت ګورو وپېژنې افغانستان حکومت
دا په ډېر قاطعانه الفاظ ورته وایي چې په افغانستان کې کومه رهبري شتون لري، هغلته د مخدراتو قاچاق سره مکمله مبارزه شتون لري، په افغانستان کې واقعي امنیت تامین دی او ثبات شتون لري او تروریستي ډله چې مخکې په سیمه ترې ورېده او په سیمه کې امن او نظم وخت کړو هغه شتون نه لري. نو دا ټول واقعیتونه ته په کتو باندې ګوري که وکتل شي په هند د بهرنیو چارو استازي په ملل متحد کې ډېر امنیت شورا کې ډېره واضح الفاظ چې د تهدید ژبه مه کاروئ، راځئ د افغانستان تر رغنده تعامل ته مخه کړئ. دا هغه واقعیتونه دي ګورو چې دوی خلکو درکړي دي. که چېرته خدای مه کړه په افغانستان کې ځمکني واقعیتونه په بل شکل باندې وای، دا هېوادونه خو منافع په دې کې نه وي. که چېرته په افغانستان کې امن موجود نه وای، که چېرته په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود وای، په افغانستان کې د مخدراتو قاچاق شتون درلودی، نو د سیمې هېوادونه هېڅکله هم یعنی فکر کوي چې د دریو واړو هیوادونو دریځ د افغانستان په حق یا په برخه کې متفاوت نه دی او یو شان دی؟ دقیقاً الفاظ متفاوت دي، نور نظر ټول یو ده. ټول دا خبره کوي چې راشي افغانستان سره تعامل وکړي، افغانستان سره هم تعامل وکړي، د تهدید او زور ژبه مه کاروئ. دغه ټول هغه واقعیتونه دي چې د هېوادونو کارولي. دا چې ځینې هېوادونه ولې په افغانستان کې مکني واقعیتونه نه درکوي، دغه د هېوادونو ځینې مخصوص او خصوصي غوښتنې لري. ګورئ د ځینې هېوادونو ډېره هڅه کوي، ځینې هېوادونه زموږ ګاونډیان دي خاصه د پنجاب پوځي رژیم ډېره هڅه کوي چې افغانستان یو ځای نړیواله لوبو ته داخل کړي، افغانستان یو ځای د قدرتونو د جګړو د قدرتونو د رقابتونو مرکز وګرځوي. دا حالت ورته د منلو وړ نه ده. نو په هغه کې خاصه امریکا متحده ایالات غواړي چې دغه سیمه کې خپل حضور په شکل اشکاله باندې ولري. ځینې هېوادونه لکه هند او چین او روسیه زموږ هېوادونه کلک مخالفین دي د دې موضوع، ځکه دوی نه غواړي د افغانستان د هماغه امن چې کوم په افغانستان کې برقرار ده، د افغانستان ثبات برقرار ده، په افغانستان کې د سیمه ییز اتصال لپاره افغانستان لارې چارې روانې کړي، کارونه ورته پلان دي. غواړي افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اتصال د پل په شکل وکړي چې افغانستان یو د پلان شوی، ځکه د هېوادونو اجماع په همدې باندې چې افغانستان نور باید ترهګرۍ او تروریستي نور مرکز باندې افغانستان نور باید د سیمه ییز اتصال کې کوم رول چې د نن څخه 15 کاله مخکې لوبولی دی هماغه باید ولوبوي او د اسیا د توګه واقعیت ته کار واخیستل شي. مننه نوري صاحب، ستاسو خبرو ته په کتو د هند استازي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په عملي تعامل تمرکز وکړي. له افغانستان سره په عملي تعامل کې پرمختګونه او خنډونه څه دي؟ ګورئ د افغانستان سره عملي تعامل یو خو ما درته وویل چې د هېوادونو هغه موضوع ده، ځینې هېوادونه عملاً دوی راځي د افغانستان سره تعامل. ولې ګورئ موږ ستاسو موږ ولې روسیې یوه برخه په خپله کامله امارت کې ګورو تر سیمه پېژنو. ګورئ دوی د افغانستان ټول حالت درته درکړی دی. یو هېواد په هغه حالت کې بل هېواد حکومت په رسمیت پېژني چې د ثبات څخه اطمینان ولري، ثبات پر اطمینان موجود وي. افغانستان کې اوس افغانستان اسلامي امارت کوم کوم پالیسي نړۍ ته وړاندې کړې ده چې د متقابل احترام او بېطرفه پالیسي او اقتصادي پالیسي د سیمې ټولو هېوادونو ته لاسرسی ولري. ګوره موږ تاسو ګورو دغه څو ورځې کې موږ د افغانستان تجارت په اړه باندې ګورم دا تعامل ده، تعامل اقتصادي تعاملونه دي، تجارتي تعاملونه دي، نظامي تعاملونه دي، مختلف تعاملات لري. همدا اوس ګورو موږ د منځنۍ هېوادونو سره تجارت کوم حالت ته ورسېدلو، همدا اوس موږ د ایران په چابهار باندې سره تجارت کوم حالت پورې ورسېدو، همدا اوس ګورو موږ تقریبا خپل اموال هم چین او هند پورې خپل اموال په ډېر اسانۍ سره رسولی شو. دا ټول تعاملونه لرل. خنډونه څه شی دي؟ خنډونه دا دي چې ځینې هېوادونه کې ځینې خاصې کړۍ شتون لري چې هغه په نړیواله سازمانونو کې ګډون کوي او د افغانستان د ځمکني واقعیتونو څخه یو ډېر غلط انځور اخلي او نړیواله بحران کوم تصمیم چې دغو دریو هېوادونو نیولی دی، تاسو مخکې اشاره درلوده چې دوی واقعیت درک کړی دی، د دغو هېوادونو دغه واحد او قوي دریځ یا پیاوړی دریځ څومره کولی شي د نړۍ د نورو قدرتونو یا خصوصا د امریکا مثلا یا بل هېواد که ستونزې جوړوي د دې مخنیوی وکړي؟ ګورئ کلمه چې چېرته لومړی دغه درې هېوادونه چې پکې هند، چین او روسیه دي، اول که دغه هېوادونو په نړۍ کې هغه موقف ته وګورو، دوی په نړۍ کې هم اقتصادي پاورونه دي، هم په نړۍ کې نظامي پاورونه دي او هم په نړۍ په ډېری هېوادونو باندې ګورئ نفوذ او اثر لري. تاسو باوري اوسئ چې د روسیې د خوا نه د اسلامي امارت سره پېژندل یو ډېر مهم ګام دا و چې منځنۍ اسیا ټول هېوادونه افغانستان ته تعامل ته مجبوره کړي، افغانستان سره تعامل وکړو. همداسې ګورئ د دغه هېوادونو نفوذ په نړیواله سازمانونو کې که هغه د شانګهای سازمان نه دي، که د جمعي امنیت سازمان سازمان نه دي، دغه ټول سازمانونو کې چې دوی د افغانستان په اړه واقعي نابودګري وکړي او وایي چې افغانستان دغه افغانستان نه دی کوم چې نن څخه اصطلاح شپږ کاله وکړه وړاندې و چې د افغانستان ویشل شوی و، افغانستان یو ټوټه افغانستان و، هر څه پکې خپل کسان درلودل، هم د رقابتونو مرکز و. همدغه هېوادونو تاثیر د همدغه هېوادونو نفوذ کولی شي چې نړیواله اجماع د افغانستان لپاره تغییر کړي او نړیوال تحلیلات او انګېزه چې ځینې غربي هېوادونه د افغانستان سره لري هغه تغییر کړي او ټول مخکې د افغانستان سره د یو مستقل هېواد نه طریقه
خپل تعامل ته مخه کړي او خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک چارې په افغانستان کې پیل. مننه نوري صاحب. ښاغلی هریش دا هم ویلي چې افغانستان پر افغانستان باید یو اړخیز فشار ودرول شي یا ودروي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي. د فشارونو موخه څه ده ستاسو له نظره او په تېرو 4 کلونو کې پایله څه وه؟ ګورې وسیل چې افغانستان باندې مختلف فشارونه غربي ټولنې زموږ خاص زموږ ګاونډیانو د نورو هېوادونو په افغانستان باندې وازموي. ګورئ د افغانستان سیاسي انزوا ټولو لوی فشار و. افغانستان اقتصادي فشارونه د افغانستان د هغه ملي شتمنیو کنګل کول او په افغانانو باندې د مهاجرینو په ډېر زور باندې او جبر باندې راایستل افغانستان ته دا ټول هغه فشارونه چې نړیوالې ټولنې د ځینو هېوادونو چې د افغانستان سره تعامل درلودلو خو په هغه شکل باندې نه د دوی د غوښتنو مطابق یې تعامل ته تللو هغه هېوادونو کې خپل ټول فشارونه په افغانانو باندې وازموي. د افغانستان اقتصادي فشارونه یعنې هر څه په افغانانو باندې وکړل. ولې په افغانستان د فشارونو نتیجه په افغانستان کې فشارونه د دوی وازمویل. حتی زموږ ګاونډ هېواد پاکستان هغه د ځینو په اشاره باندې راغلو په افغانستان باندې نظامي برید وکړ تر څو دا مې فشاري حالات په شکل باندې ورته وکاروي. خو برید یې په هغه شکل باندې دفع شو د فشار نتیجه ورنه کړه. نو په افغانانو وایي چې کله که چېرته فشارونه نتیجه درلودی په افغانانو باندې نه دغه 4 کلونو کې زموږ افغانانو فشار قسم شوي وو او د نړۍ د ځینو هېوادونو پاسپورټ به منلي وو. خو یو چې څوک وختانه نړۍ ته ټول ډاډ درکوي دی چې افغانستان نور هغه افغانستان نه دی. د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس سیاسي شعور او سیاسي تفکر ډېر پراخه شوی دی. غواړي له مستقل سیس څخه خپل حالت مخکې یوسي او د نړۍ سره تعامل ته مخه وکړي. نو فشارونه نور په افغانانو باندې ضرور هم نه دي ځکه فشارونه ډېر زیات وازموي شو. ټوله قرباني د افغانستان ولس ورکړه، د افغانستان خلکو ورکړه، د افغانستان خلک په مختلفو معنا باندې زیانمن شول. خو چې انشاءالله تسلیم نه شول او افغانان به له دې څه څخه نور هم خپل ثبات او پرمختګ ته رسېږي. له ډېر هېوادونه به په راتلونکي کې د افغانستان سره تعامل ته ډېره مننه نوري صاحب. بحث ته دوام ورکوو. درنو هېوادوالو د لیدلوري خپرونه له امید راډیو پر 103.1 FM اورئ. موضوع مو د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه او را سره میلمه دی په همدې موضوع د پوهنتون استاد ښاغلی میوند جرأت نوري. نوري صاحب که یو څه د هند د ځانګړي استازي یا د دایمي استازي پر خبرو تم شو، بیا هم هغه زیاته کړې چې له افغانستان سره د هند د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړول له کابل سره په مسؤلانه تعامل کې د نوې ډیلي د پالیسۍ یوه برخه ده. یعنې دا یې د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده او دا ډیپلوماټیک بدلون په افغانستان کې د پراختیایي اړتیاو د ملاتړ لپاره په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه مو نظر څه دی؟ آیا یوازې د پراختیایي اړتیاو د ملاتړ لپاره یې دا ګام پورته کړی یا په پام کې نیولی دی که نه نور موارد هم پکې مهم دي؟ وسیل چې ګوره موږ د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د نړۍ د هر هېواد سره دوستانه او صمیمانه اړیکې غواړو، البته د نړیوالو اصولو او نړیوالو پرنسپونو په چوکاټ کې. نو که چېرته هند دا خبره کوي ګورئ د هند هېواد که چېرته دا خبره کوي چې موږ د افغانستان سره تعامل کوو او خپل ډیپلوماټیک کچه لوړوو د پرمختیایي چارو د پرمختګ په موخه باندې. ګورئ موږ د هند د هېواد یو دوست هېواد دی. ما چې کومه تاریخي تجربه کې لرمه تر دې مهاله پورې د تاریخي مطالعاتو څخه دوه هېوادونه چې په افغانستان کې تل خپلې مرستې د افغانانو سره د حکومت په اساس ولیکل چې یو جاپان هېواد او یو هم د هند هېواد هېواد. نو په اوس حالاتو کې چې د هند خاص استازی چې په ملګرو ملتونو کې د ملت شورا کې دا خبره کوي دا ډېره مهمه خبره ده. ګورئ نه یوازې هغه نور هېوادونه تشویق کېږي، نور هېوادونه په دې باندې کوي چې ولې هند په نړۍ کې اقتصادي ځواک ده، ولې د افغانستان سره تعامل ته مخه کوي. حتما دوی په افغانستان کې داسې څه دي چې دوی د ثبات څخه مطمئن شوي دي. په افغانستان کې دوی په وړاندې تهدیدات متوجه نه دي او له افغانستان هغه شرایط پوره کړي چې نړیوال ټولنې سره د تعامل مخې ته شي. دا چې د دې خبره په امنیت شورا کې دا خبره دی کوي د نورو هېوادونو په افکارو او په اذهانو باندې تغییر کوي چې دا د افغانستان په اړه د هغوی خپلو پالیسیو کې تغییرات راولي او دا موږ ته په راتلونکي کې شاهدان اوسو. نو چې دا خبره کوي چې موږ ډیپلوماټیک سطح لوړوو دا ډېره مهمه خبره ده. دا د افغانستان یو ځل هغه د سیاسي انزوا په ماتولو کې او په کمولو کې د غټ رول ولوبوي. او له بله کله چې یو هېواد بل هېواد سره ډیپلوماټیک روابط ټینګوي هغه هېواد زموږ د پرمختیایي چارو ضروري لپاره نه دي. وروسته ده هند به زموږ سره په تعاوني چارو کې کومک کوي. زموږ سره مثلا د لویو پروژو په اړه باندې زموږ د بندونو په جوړولو کې چې زموږ هند اعلان هم کړی دی چې آماده یو چې افغانستان سره د اوبو په مدیریت برخه کې خپله همکاري وکړو. په نظامي برخه کې موږ سره همکارۍ ته چمتو یو افغانان ځکه افغانستان چې کله د هېواد مستقل شو د هر هېواد سره اجازه په هر شکل باندې اجازه کولی شي ګټه ورڅخه واخلي او بل سره اړیکې وساتي. که په سیاسي برخه کې وي، که په اقتصادي برخه کې وي، که اجتماعي برخه کې وي، که نظامي برخه کې وي.
مننه نوري صاحب. د روسیې دایمي استازي واسیل نیبینزیا بیا له ورانکارو ډلو سره د اسلامي امارت د مبارزې او هڅو هرکلی کړی او چین هم په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دې برخه کې باید د افغانستان امتیاز څه وي کله چې دا مسله مطرح کیږي؟ ګوري لکه څنګه چې مخکې مو د ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، د روسیې ولسمشر ځینې کومه موضوعات چې په هند کې مطرح کړل اوس په مدت شورا کې دوی استازي د چین استازي دا مسایل مطرح کړي دي. ګوري د افغانستان امتیاز همدغه دی. د چین هېوادونو اکثریت دغه څلور کاله د افغانستان نه ګوره یو ازموینه امتحان ورته شوی. هغه ځینې هېوادونو چې مخکې له افغانستان څخه خطر درلوده، که هغه د ایران هېواد و، که هغه د چین هېواد و، که هغه د روسیې هېواد و، چې آیا په افغانستان کې رښتیا د مخدراتو قاچاق مخه نیول کېږي او که نه نیول کېږي؟ آیا افغانستان د ترکستان په ځانه بدلېږي که افغانستان د ترکستان څخه کېږي؟ آیا افغانستان د سیاست ثبات سره دی که افغانستان د ځان نوې لوبو ته داخلېږي؟ ګورې د سیمې ټولو هېوادونو دغه مسایل درک کړي دي. د ټولو سیمې هېوادونو دا مسایل درک کړي چې نور افغانستان له مخدراتو څخه پاک افغانستان دی. ګورې دغه 20 کاله دلته په مخدراتو کې په وړاندې باندې مختلف ارګانونه رامنځته شول د مبارزې سره. ولې هغوی ګورې چې نوې مبارزه وه، ولې دوی د مخدراتو باندې سرمایه‌ګذاري کوله. که بیرته پوښتنې ته راوګرځو نوري صاحب، چې د همکارۍ په بدل کې د افغانستان څه ډول همکارۍ ته اړتیا وینئ؟ له افغانستان څخه همکاري غواړي، دوی باید څه ډول همکاري وکړي؟ څه ډول امتیاز په افغانستان ته په پام کې ونیسي؟ او تر اوسه یې لازمه همکاري کړې ده له افغانستان سره؟ ګورې دغه د چین هېوادونه لومړی خو که چېرته وکتل چې همدغه د چین هېواد او د روسیې هېواد چې دي، ګورې دې ته نسبتا زموږ د ځینو ګاونډیانو سره نږدې اړیکې لري. افغانستان د ترکستان څخه یو پاک افغانستان ده. لومړی په هغه هېوادونه چې غواړي د افغانستان امن ته صدمه ورسوي، افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله باندې بدل کړي او د دې لپاره یې کارونه روان کړي وي چې افغان د ګلام مجاهد د حکومت هېڅ اعلان وکړو چې زموږ پاکستان ګاونډی یې وښودو چې دلته داسې حالات روان دي. کولی چې لومړی نه همکاري ده چې دغه هېوادونه چین چې پاکستان څومره اثر لري ورته ووایي چې څه روان دي دلته، لوی تاثیر لري، د پاکستان مخنیوی کولی شي. او بل ګورې د مخدراتو توکو موضوع ده چې دا د سیمې په افغانستان کې د سیمې د هېوادونو یوه لویه اندېښنه وه چې دا د مکمله توګه له منځه وړل شوې ده. د سیمې هېوادونو څخه غوښتنه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره په مقابل بدیل کې همکاري ورسره وکړي. افغانستان سره خلکو سره فرض کړي د غنمو په راوند سره همکاري وکړي تر څو دوی د مخدراتو کلتور ته بیا مخه نه کړي. نو دغه ټول همکاري دي چې د سیمې هېوادونه باید افغانستان په اړه وکړي او په مقابل کې د سیمې هېوادونو تشویق کړي. نوري صاحب، نیبینزیا دا هم زیاته کړې چې په تېرو 4 کلونو کې د غربي هېوادونو له بندیزونو سره سره افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ خپلواک او پر ځان بسیا نظام لاره خپله کړې ده. ستاسو له نظره دا چاره څنګه ممکنه شوه؟ ګورې قومي وسیل صاحب، کله چې په نړیوال سیاست کې یو اصطلاح ده، کله چې هېواد په مستقله توګه مخکې لاړ شي او استقلال ولري او د چا د فشارونو تر اغېز لاندې نه وي، نو هغه هېواد کولی شي په مستقله توګه که هر څومره ورو او په سلو شکل باندې پیشرفت وکړي، هغه هېواد خپل پیشرفت دوام ورکولی شي، که هغه په اقتصادي برخه وي، که په نظامي برخه وي، که په سیاسي برخه کې وي. ګورئ که موږ وکړو په دغه 4 کلونو کې په افغانستان کې مختلف فشارونه په افغانانو باندې ووایاست، سیاسي فشارونه، اقتصادي فشارونه، حتی نظامي فشارونه، ولې بیا هم د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت په ډېره ښه شکل باندې دغه موضوع مدیریت کړه، نه د چا فشار تسلیم شو او افغانستان یو ځل بیا په تجارتي برخه کې خپل انزوا ماته کړه، په دې انزوا یې له منځه یوړه. افغانستان نو هغه افغانستان نه دی چې لاره ورباندې بندې شوې او د افغانستان چې تقریبا د خوراکي توکو نورو هغه قیمتونه یو په شپږ باندې لوړ کړل. نو اوسنی حالت ته دا یو ډېر مهم موضوع ده چې کله د روسیې استازو دا خبره په غږ کې په ملل متحد امنیت شورا کې چې افغانستان ګوري په داسې یو حالت کې داسې پیشرفت کړی دی، یعنې دا معنا دوی د معنا دا وه دوی دپاره یوه اشاره ده، دوی دپاره یو ګوتڅنډنه ده. ګورې ستاسو دومره فشارونه زموږ د هېڅ نه دي کړي، افغانستان په پیشرفت کې روان ده، د یادو دریو هېوادونو دا مثبت دریځونه د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز کولی شي ستاسو له نظره؟ ګورې د دغه هېوادونو مثبت دریځ لومړی خو د دغه هېوادونو سره موږ په مختلفو برخو کې خپل تجارت، اقتصاد او نور تړونونو سره مخ ته لاړ شو. په مختلفو برخو کې له دغه هېوادونو سره موږ د مختلفو تړونونو شاهدان واوسو. یو او په دوهم قدم کې به دغه هېوادونه وکولی شي چې هغه هېوادونه چې د دوی تر اثر لاندې دي یا دوی ورسره ښه تجارتي او اقتصادي نور روابط لري، کولی شي د افغانستان سره تعامل ته تشویق کړي. په درېیم قدم کې دغه هېوادونه کولی شي چې په ډېرو قاطعانه الفاظو باندې د افغانستان په اړوند باندې د نړۍ کوم تفکر چې موږ ته خاصه د غربي هېوادونو د اروپایي اتحادیې د امریکا متحده ایالاتو دوی د افغانستان په همدا یو موضوع رانیولی چې بشر حقوق دا دوی تغییر کولی شي، دوی کولی شي دوی په دغه اوس چې دوی په یوه لویه جلسه کې دا خبره وکړه چې افغانستان ګورئ له اقتصادي انزوا او نورو مشکلات سره افغانستان ګورئ په سیمه ییز اتصال باندې بدل شوی دی، افغانستان ګورئ پیشرفت کړی دی.
دغه هېوادونه هلته نړیواله میډیا په مختلف شکل باندې انځور کوي ورتمن د سیمې د هېوادونو او د خلکو افکار د افغانستان چې دا څنګه افغانستان دی. په داسې غونډو کې د اسلامي امارت استازي ته ولې د خبرو کولو مستقیم فرصت نه برابرېږي؟ ستاسو له نظره ما ورته وویل چې په افغانستان کې د سیمې د هېوادونو خپل فشارونه مختلف یو همدا فشار دی چې افغانستان د نړیوال ټولنې څخه لرې ساتلی دی. که چېرته په دغه غونډو کې د افغانستان د اسلامي امارت استازي شتون درلود تاسو باور وکړئ چې افغانستان به خپل دریځ په ډېرو قاطعانه او په ډېرو ښو الفاظو د نړۍ د ډېرو هېوادونو ته اطلاعات ورکولو سره ترسره شوی و. ولې بدبختانه د امریکا متحده ایالات د خپلو فشاري وسایلو په کارولو سره نه غواړي تر څو خپلو موخو ته د تحقق رسېدو په موخه او د تحقق په موخه غواړي چې اسلامي امارت باندې فشار وساتي. نو که چېرته دغسې غونډو کې د افغانستان اسلامي امارت شتون درلودی او د استازي ګډون درلودی د افغانستان د ولس له څخه او د افغانستان د ولس په نیابت باندې تاسو به ورېوځئ چې ډېر واضح انځور او ډېر قاطع انځور به زه وړاندې کړی و. که څه وخت یو اشاره کوم که د څه وخت وړاندې موږ تاسو ګورو پرون بله د فارمټ غونډه وه ګورو هلته د سیمې هېوادونو په دې وویل چې افغانستان اوس ګواښ نه بلکې افغانستان یو فرصت دی. نو په مجموع کې زما دا دی چې د نړۍ ټولو هېوادونو تفکر او هغه اجماع د افغانستان په اړوند باندې بدله شوې ده او ټول هېوادونه په دې باندې دي چې راځئ نور افغانستان موږ تاسو روغتیا هم داسې د اسیا د ضد توګه وکاروو او د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ یو پل په توګه ترې استفاده وکړو او انشاءالله زه باوري یم چې افغانستان به یو ځل بیا د خپل هغه دبدبې اوج او برن ته رسېږي او افغانستان به د یو اسیا د ضد په توګه او د اقتصادي شریان په توګه په سیمه کې خپل هغه حیثیت بیا وروستی مورد که په لنډه توګه د دې ځواب هم ستاسو نه ولرو نه یا نظر مو ولرو چې د دې لپاره چې دا غونډې ښه پایله ولري باید څه وشي یعنې کومو مواردو ته باید پاملرنه پکې وشي یا اهمیت ورکړل شي؟ ګورئ د دې لپاره چې کومې غونډې چې نړیوالو مسایلو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان په اړه باندې دي که هغه په هر ځای کې وي تر ټولو مهمه دا ده چې افغانستان د اسلامي امارات او د افغانستان د خلکو د ولس استازي پکې شتون ولري. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. په دوهم قدم کې دا ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت چې کوم ځمکني واقعیتونه دي هغه لرې ته وړاندې شي. موږ باید داسې ډیپلوماسي وکړو چې نړیوال افکار په دې باندې تغییر کړو چې د سیمې هغه کړۍ چې د افغانستان غلط انځور سیمې ته وړاندې کوي د نړۍ هېوادونو ته او نړیوالو مطبوعاتو ته وړاندې کوي هغه باید تغییر کړو. ډېره مننه. او ځینې مسایل چې فرق کوي موږ ته نړیوال ټولنه د یو ستونزې په سترګه ګوري هغې ته باید حل لاره پیدا کړو تر څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې یو ځل بیا خپل وضعیت ولري او افغانستان د نړیوالې ټولنې د یو فعال غړي په توګه خپل برقراري او ثبات ته دوام ورکړي او انشاءالله زه باوري یم چې کومه پالیسي د افغانستان اسلامي امارت سره څو کلونو کې په لاس کې نیولې ده چې هغه اقتصادي محوري ده او بېطرفي ده نو انشاءالله د نړیوالو لوبو څخه افغانستان په امن ده او د سیمې ډېر هېوادونه به راځي او د افغانستان په اړه باندې ټولو هېوادونو اجماع بدله شوې ده او افغانستان یو ځل بیا د سیمه ییز اقتصاد د یو مهم لوبغاړو په توګه عمل کوي. د پوهنتون استاد ښاغلی میوند جرأت نوري ډېره مننه چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ځانګړې غونډې مو خپل نظر را سره شریک کړو. مننه. سلامت اوسئ. درنو هېوادوالو ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې دغه بحث مو واورېدو. تر نوې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری